وعلیکم السلام. حاجی محمد په نامه یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې دغه دعای قنوت کې که سړی له اللهم انا نه بغیر بله دعا وکړي، مثلا اللهم اهدنا فیمن هدیت، محترمه ده خو صرف په افضلیت او په عدم افضلیت کې د موږ د احنافو هغه ده. موږ افضل اللهم انا نستعینک دا افضل بلو، سره له جواز دغه نورو مأثورو دعاو چې راغلي دي هغه جواز لري وروره. دغه ټول فقها دا خبره کوي. او بل تا ویل چې دغه تکبیر تحریمه پکې تکبیر تحریمه او په دغه دعای قنوت کې د لاسونه پورته کول دی وروره، دا خو د موږ د احناف په مذهب سنت دي. یو تکبیر د پکې نو په دې کې دوه رایې دي. یوه رایه دا ده چې دغه تکبیر ویلل بعضې علماوی واجب ده، پکې بعضې علماوی سنت ده. علامه ابن النجیم رحمه الله په بحر الرایق کې لیکلي دي چې دا سنت ته وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسې. علیکم سلام. نعمان فراوال په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې کله امام په جهري لمانځه کې وي نو هلته خو به سړی امین ووایي، خو که په خفیه لمانځه کې وي بیا امین سته که نسته؟ نو محترمه که هغه د امام چې کوم قرائت کو نږدې ورسره ولاړ ولې په خفیه لمانځه کې او تا ولضالین واورېده نو بیا علما وی چې امین دی ورسره وویل سي، ځکه په مراقي الفلاح کې داسې راځي ویسن التأمین للامام والمأموم والمنفرد. الطحطاوي على المراقي کې وی والمأموم ولو سمعها في سریه، که په کرا لمانځه کې د قرائت واورېده ولضالین ویلې نو دی به امین وایي وروره. الله دې ښه لره کامیاب